اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړولو. د کابل چهاراسیاب ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت پیل کړی، د 9000 الکترونیکي تذکرو له ویش څخه نږدې 3 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د چهاراسیاب د الکترونیکي تذکرو څانګه چې څو میاشتې وړاندې په فعالیت پیل کړی ده، تر دې دمه مو د 9000 په شاوخوا کې هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي، چې له دې جملې څخه نږدې 3 میلیونه عواید راټول او د دولت بودیجې ته مو سپارلي دي. د چهاراسیاب د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې عمومي مدیر وایي چې په دې ویش څانګه کې 23 کارکوونکي فعالیت کوي چې 2 تنه یې ښځینه کارکوونکي دي او هره ورځ شاوخوا 350 تنه هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي، چې له دې ډلې نږدې 150 تنه د بایومتریک معلوماتو د ثبت او پاتې نورې د خپلو الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د ښاغلي هوتک په وینا دغه ویش څانګه کې د نویو الکترونیکي تذکرو د ویش ترڅنګ له ویش وروسته خدمتونو اړوند د زیږیدنو د ثبت خدمتونه هم وړاندې کیږي. وړاندې تر دې د دې سیمې اوسیدونکي د تذکرو د اخیستلو لپاره له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. ماشومان، سیاسرې، سپین ږیري به د بایومتریک په خاطر مجبور وو چې له ډېر مزل نه وروسته الکترونیکي تذکرو دفتر ته ورسوي، چې خوشبختانه د چهاراسیاب د الکترونیکي تذکرو د دفتر په فعالیت سره د دې خلکو ستونزې حل شوي دي او دا خلک له دې مرکز له کارمندانو او همدارنګه له فعالیتونو نه ډېر راضي دي. موږ تل کوشش کوو ترڅو خپلو هیوادوالو ته یا د پروسه ساده او اسانه کړو، ترڅو په اسانۍ سره وکولی شي الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او له بې ځایه سرګردانیو څخه وژغورل شي، ځکه نوموړې تذکرې په هیواد دننه او هم له هیواد څخه بهر د لوړ باور او اعتبار درلودونکي دي، چې له دې سره د جعل، جرم او جنایت مخه هم نیول کېدلی شي او همدارنګه د هیواد د وګړو د بشپړ ارقام په ترلاسه کولو کې هم مهم رول لري. د چهاراسیاب یو شمېر اوسیدونکي چې د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه دې ویش څانګې ته راغلي، د یادې ویش څانګې له فعالیتونو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو درلودل اړین ګڼي. دا تذکرې چې دي الکترونیکي د موږ دپاره ډېرې ښې شوې، لکه موږ اوس پاکستان درلودې، ایران یې لري، نور ملکونه یې لري، د موږ هویت زر ثابتوي او بایومتریک یاستو. داسې یو سړی نشي کوی پخوا به کاغذي تذکرې وې، یوه تذکره به یې هغه کړله ویل هله دا ورکه سوه یا ریق سوله، بله به یې اخیستله. اوس بایومتریک یو ښه یاستو، اعتبار وړ هم دی، خرافېږي هم نه په هغه باندې، ښه شی دی. دا تذکرې د موږ دپاره ډېر غټ هغه ده چې د موږ هویت ښه ثابتوي که په هر ځای کې. او بل د موږ کور دی نه، لکه خپل کور کې چې څوک یو تذکره درکوي، په دې ولې خوشحاله نه یو؟ چې عمره منډې وهلې، نوبت به راته نه به واله، فامیلونه به وو، ګرمي به وه یا به یخني وله. اوس خو دغلته پروانه کې خپله ولسوالۍ هم ده، د چهاراسیاب راسو بس یو ملت کې بس خپل کار هم وشي، کارکومنان هم ښه خلک دي، چا سره بده رویه زه شته رویه نه کړي. زه دغه ټول عوامو دغه خلکو ته وایم دغه منطقې چې دغه تذکرې د خپل هغه دپاره واخلي او لنډ مرکز ده، ورته کوم تکلیفونه نشته ده چې دومره لرې لاړ شي او ډېر غټ هغه لري، سهولیت لري دا تذکرې او په جبو کې خرافېږي هم نه دا تذکرې. مخکې به چې وې 2 ورځې به هم په یو هغه کې دوام نه کوو، میاشت نه کېدله. نو باید ټول خلک دغلته راشي او دغه خپل مرکز نه خپلې تذکرې واخلي الکترونیکی، دا به ډېره ښه خبره وي. یک علت از یک تذکره الکترونیکی خوب است که در جیب ما خرابی نداره. تذکره کاغذی بود در جیب ما میشرید، کاپی از اون نمیچرید، اصلیش باز میرفتیم مصنع میگرفتیم و چه مشکلات زیاد داشت. یک است و استانداردهای معیاری به چه برابر از دری تقلب نمیشه و سابقا که میرفتیم و تذکره کاغذی ترجمه میشد، این خوب به ترجمه به هیچ ضرورت نداره. یک تذکره استاندارد سازی خاطر آمدیم که تذکره رقص کنیم. این مرکز نو که در چهاراسیاب فعال شده برای ما خیلی سهولت ها را آورده. پیش ما کابل میرفتیم به مرکز، در اونجا بیربار می بود، نفوذ زیاد می بود، اینجا برای ما زودتر در عرصه وقت تذکره برای ما میده. قصد میبینیم بیربار نیست، مردم از این محل خوشحال هستند، از چهار اطراف از های نزدیک هم تذکره خود بدون کدام جنجال و زحمت و خیلی با آسانی تذکره خود میگیره. پیام ای است تا از همشان بیان و در این تذکره الکترونیکی بگیرن
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې ده چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره کولی شي خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. اوس د وطن د جوړ